تاسو اته صفات یا ومنئ کنه منئ دا تا ته چا ویل ولې تاسو منئ نو ټول من زه ټول منئ چې دا ټول منئ دا صفات د جسم دي ها تاسو دا بل غرق بشیز مفتی صاحب نه د بوسه کوم ځان او تاج مزه ته وایي شیخ صاحب دا الله ته صفات منئ کنه منئ تاسو به کیسه خبرې شروع منئ دا ته خو د جسم صفات دي کنه دا عبد اکثر داخر وهی شرح حدیث النزول نه تا میں نہ دا 614 سفر 614 شرح حدیث روم استو چھ سو چودہ سفر ها جواب تلبیس تلبیس لا جلد نمبر 4 دیکھیے وحاصل هذا ان الامم المختلفه من الاولين والاخرين دا عباره شروع بس حدیث دې نه کنه چې تاسو په نظر یې نو فيقال له هنا لا دراسه وإن كان هذا مستندا لهم كان قد حكى الاتفاق الأمم الذين يرفعون أيديهم في الدعاء على أن أوريغا مختصر شو ما صفحة ذا؟ صفحة نمبر 614 ها وحاصل هذا ده زي لاند فيقال له فيقال لهم لا يخلو إما يكون هذا مستندهم أو لا يكون فإن لم يكن هذا مستندهم بطل هذا الجواب وصحة الحجة وثبت أنهم إنما رفعوا يديهم إلى الله لعلمهم الضروري بأن الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير الأسير في تلك الجهة وإن كان هذا مستندا لهم مستندا لهم كان قد حكى اتفاق الأمم الذين يرفعون أيديهم في الدعاء على أن الله تعالى جسم مفتی صاحب ګوره د عبارت کې چلول کې عبارت کې چلول کې بس وی تیرا خپګي کې ولا ګوره جی بر عنوان داده ان دعواك ان الامم المجمعه على رفع الايدي للسماء حجه عليه شیخ الاسلام د دې جواب کې څوک چې دا وایي چې تاسو الله تعالی زکه او چې ته وایي چې الله جسم دی استاسو رفع د ایدیو په دې بنا ده چې الله جسم نه چې دا څنګه دا خو د خصم قول دی کنه خیر دی دوست خو د راضی په قول رد کوي جناب بل طرف ته خیر دی دا اوس نور ویني رو د راضی په قول رد کوي کنه و امرو با صدا شو په لږ مخ خلاف لا صراحت مبارک دی د دې حرکت مبارک یو خبره کوي حرکت بس چې په شیخ الاسلام اعتراض پاتې نشي وهكذا اذا قال القائل انه لو نزل السماء لازم الحركه والانتقال الحركه شیخ الاسلام فرمایي وای دا لفظ د دې اطلاق مونږ ځکه نه کوو چې په دې باندې شرع نه دراغلي حرکت لفظ بشرع کوي فإن الأمم المتفقين على رفع الأيدي إذا كانوا يعتقدون أن الله جسم دا شیخ الاسلام جواب کوي دا جواب کوي لا جنا دا سيناري تاسو ما دي خپل عبارتون ته تاسو بیا وای كان هذا من أبلغ حجج القائلين بالجسم لأن هؤلاء الذين يرفعون أيديهم فيهم الأنبياء وفيهم هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة فصار ما جعله جوابا حجة عليه وإذا كم تشوك ويش مونغ لا سوچتو پورتا طرف لا سوچتو نو دا الله جسم دي پدې کې وي انبياء تیر شوي دي نو چې انبياء دي نو دا خبره صحیح راغله تاسو ورې جګر خیر ګوره تاسو ته زجر خپل عبارتونه سم کم بیا تاسو وته رات کوي بیا لار شتاسو 616 نمبر صفحه دا لړ عبارتونه دي دلان کې چل لګا تاسو کې غورت شو او برازي رات شو اواز دی دا اوسه غوړې ها د 616 نمبر عبارت تاسو پاسو کیږي هو معلوم خير دا بسخيري عبارتونه ومعلوم أن القول بكون الله فوق العرش أو أنه يشار إليه بالأيدي في الدعاء قول سلف الأمة وآيمتها وعامتها ديتا سوچ كوي دي كده كيسي وسنشتا وإذا كان هؤلاء كلهم يقولون بالمعنى الذي سميته تجسيما فلم يزل القول بذلك نو سمانا کتاسو الله تجسم په دې معنی وای چې الله سو ته چتيږي دا خبر مونږ دې تاسو وای کنه لګونتي لا بلا راشه سیوا لګونتي لاندې
وهو ما نكونه جسما عنده دي تراشي ها وهذا عنده واما ما رازي كنيس. نكونه جسما وهذا المعنى ما اتفق عليه سلف الامه وائمه وان تنوعت الفاظهم وجسو کوئی جسم دی نو دا ټیک ته چې جسم دی خو الفاظ پدې کې نه بدليږي را بدليږي نور دا خبره بالکل ټیک ده. مفتی سے مبارک کس راضی وای چې الله ته چلاو چتیږي نو د معنا دا چې الله جسم دی او هو معنا کونی جسم انده شیخ راضی وای کم دی دا ګوره جی الوجه الحادي والثلاثون الوجه الثاني والثلاثون الوجه الثالث دا پر راضی ردونه دي نو کدا معنا ته په دې معنا سره الله ته جسم ویني وهذا المعنى مما اتفق عليه السلام امتي وائمتها ټول چې الله تعالی اوسېږي نو کته د جسم وای کنه تاسو جی اوس 227 نمبر صفحه یو صراحت نشته دا صراحتونه نه دي 627 صفحه لا شوم ته ډېر لري مده 627 لا شوم خپل ذهن په کولو کې لای وای مفتی مشر ګوره ها واذا كان كذلك تدینم چې تو صراحت غواړي نو بل صراحت ما سره نشته جبرائیل علیه السلام نه راپوجيږي واذا كان كذلك فنفي التجسيم لا يمكن ان يكون بنص ولا اجماع بل ولا باثر عن احد من سلف الامه وائمه. نو زما تعلیق وره جسم په دې معنا سره چې لاس ته چتیږي او ته جسم وې نو په دې دا معنا ته نشي ثابتول نه د نص نه د اجماع نه او په سلف کې ده چا دا تا چې کوم خبره وکړه دې کې دا کم ده دا مخکې نه رد کنه دا واذا كان كذلك فنفي التسويم لا يمكن نفي التسويم نشي کېدی نه په ورمخکې يا زمان الله فوق يعلم بالضروره ان الله فوق ويقولون ايضا يعلم بالضروره ان ما لا يكون داخل ولا خارج انه معدوم دا سجيب زمان دا یو حواله وره 628 تلاش یو باندې خود رېګه نه کنه دا خو د ټولې خنته سو بیا وکړه 628 تلاش فندونه جوړه 628 تلاش 628 وحين يدن ديتا عبارة تلاش دا هډل بندلې پاتې دي نه عبارتونه په سره چې کله بي وحين يدن تلاش شيخ سے ها 628 تلالي وحيد فلا يخلو اما يكون ما ذكره النفاة من لزوم التجسيم لهؤلاء المثبت حقا وباطلا فان كان ذلك حقا كان التجسيم حقا اذ الاثبات للاسماء والصفات حق معلوم بالضروره العقليه ورجي كاسماء وصفات اثبات تجسميت ولا كمعتزله جوړ دا بالکل حق دا خو ته مونږ نه کړه تا پاتو صفاتونه کې الله ته جسم نه دی ویلې انور تاجول صاحب تا ته صفاتونه منی د الله کنه منی وایا تا ته منی کنه منی اته صفاتونه منی کنه منی ګوره ها ټیک شه ها ټیک شه صفات الافعال غو تاسو نه کوي دغه مال ته اقرا صرف دا یو خبره وته فهم شیخ مفتی صاحب زما خبر اوره خبر اوره احقاق الحق د بارکو ک اثبات د صفاتو او اسماء ته تاسو تقسیم وای دا معنا د تقسیم بالکل مونږ وای چې مونږ مجسمه په دې معنا دا خو دې کې مونږ د الله الفاظ صفات د جسم راغلي دې سوي وای ګوره منم د شیخ صاحب خو چې جسم کله اول ثابت کې چې صفات یا زماره با ماتوریدی صاحب والله کده ابن تیمیه په کلام ته پويږي اذا الاثبات للاسماء والصفات حق معلوم من ضروره العقليه يا زماره با په دې معنی هوتا سو مجسمات صفات نه منئ شیخ صاحب په کې ما څو علماء مولا دروغ ویل یو کتاب لا تدا عبد الجبار کول راک یو لفظ ثابت دا عبد الجبار معتزلی کتاب دی ګوره تا ته مجسم وای ته ځان خلاص کا وای نه کړه دا دے 162 گورا علمی خبری کو ورگا جی یا زمارا با علمی خبری کو ما تو نیشا مفتی صاحب علمی خبری کو دے وی پا 162 گیا گورا لفظ الواحد منا حي وجسم فهل يكون الله كذلك فإن قيل الواحد منا إذا كان عالما قادرا أغو اسماء من صفات مني كنا كما يجب أن يكون حيا يجب أن يكون جسما فقولوا مثله في القديم تعالى قلنا هذا الذي ذكرتم إنما وجب في الواحد منا لعلة
او تلك العله مفقوده في القديم تعالى وهي ان احدنا عالم بعلم وقادر بقدرته. هم كسوق وجه الله عالم بعلم وقادر بقدرته ده مجسم وای تدزان د معتزله او اخلاص ابن تيميه مجسم ثابت دی او عبد الجبار ذات ثابت دی مجسم. خروج عن المبحث مقوي جسميات الله صفات د دې جواب د دې جواب راکې مفتی صاحب د شیخ الاسلام په د اخیری کلام اسماء او صفات خبره وکړه. تاسو اته صفات یا ومنه کنه منه دا تا ته چا ویل ورته تاسو منه ته ټول باندې زه ټول منه چې دا ټول منه دا صفات د جسم دي. ها تاسو دبل سفر جیل نمبر کرو باسه بیا مفتی صاحب ته دا الله ید منه تاسو جیل نمبر کرو باسه اے لکه تاسو خپل موضوع نمبر جیل نمبر کرو باسه مفتی صاحب نه دا بوسه ګمزان او تاج مست ته وای شیخ صاحب دا الله ته صفات منه کنه منه تاسو به کیسه خبرې شروع منه دا ته خود جسم صفات دي کنه دا عبد الجبار وای معتزله دا د جسم صفات دي. تو خپل کیس خو صفاقه د عبد الجبار سره کړی یا عبد الجبار مړ دی الکا تاسو شیخ صاحب زه دا یو حواله درکوم عبد الجبار ګور ریاض ځان د معتزله او ریاض استاد مړه چپ چکا دا ما دا خبره بس ما دا یو حواله دا وره دغه راګه تدویر ابو عافیه جیل نمبر 4 رو بس شیخ صاحب ما مفتی صاحب وکلام الله شروع کو والله العظیم تاسو یو لفظ ثابت کې چې تاسو دا یو رو بس جیل نمبر 1 رو بس تاسو خبره نمبر 1 رو بس خبره ختم رو بس ګوره مفتی صاحب یو خبره ډیر مزیدار خبره تاسو جیل رو بس خوندوره خبره ده تاسو خدای ما دا خبره لګوم نه نه یو خوندوره خبره ابو عافیه جیل وای. نمبر 1 وای جی وای جیل نمبر 4 وای جی وای جیل نمبر 4 नीना 98 सफर बस जेल नंबर 4 98 واللغة تدل على ذلك فإن هذا اللفظ وهو اللفظ الصمد يقتضي الجمع والزم كما يقال صمدت المال إذا جمعته وقد قال من قال من حزاق أهل الكلام وغيرهم إن هذا المجسمة لأن الأجسام النوعان أجوف ومصمت يا مصمت كالعظام منها أجوف ومنها مصمت کم دی فالحجر ونحوه ورګه مفتی صاحب سم جلد دی ما نفس عبارت اچار دی سم صفحه ده नीना 98 رو बस 98 99 دوړ ها فإن هذا اللفظ آخري كيل خطاب شيء أو آخري كيل خنيو كيل خبور تلاش هواي هواي وإن هذا اللفظ وهو اللفظ صمد يقتضي الجمع والزم كما يقال صمدت المال إذا جمعته وقد قال من قال من حزاق أهل الكلام وغيرهم إن هذا تفسير المجسمة لأن الأجسام نوعان أجوف ومصمت منها أجوف ومنها مصمت فالحجر ونحوه مصمت قالوا نمراد عمدغه پورته ویلي دي چې صحابه حزاق اهل الكلام حزاق اهل الكلام وهذا يقتضي انه جسم مصمت لا جوف له صمت کنه نو لغتن د صمت ما تفسیر کې عمده عینی ویلي دي مفتی صاحب ګورا شیخ الاسلام د صمت معنا دا کړی دی صمت معنا دا ده صمت معنا چې دا د شیخ الاسلام تفسیر ګورا ځنه کې نه ډبل ځنه الجواب الصحيح لا دې قضا نو د اوس واوره زما خبره او تعلیق واوره کنه ګورا دا کې سمد معنی ټیک کړی زه خبره واوره وقد قال من قال من حزاق اهل الكلام وغيرهم دا هم متكلمين وای کنه چې دا خو تفسیر د مجسمه دي لان الاسلام نوعان اجوف ومصمت كالعظام منها اجوف ومنها مصمت فالحجر ونحو مصمت قالوا دا حزاق اهل الكلام وهذا يعطينا جسم مصمت دا خو تاسو وای چې الله جسم دی کنه دا حزاق اهل الكلام مراد دا یو حواله تکینا دا یک نمبر حواله رو بس بیا پاسو جیل نمبر 1 رو بس د دې کو څنګه مراد تاسو نه جیل نمبر 1 رو بس شیخ صاحب هم دا خبره رو بس راو بس دا جیل نمبر 180 صفحه وهذه الصفه تستلزم امتناع التفرق عليه
وأن يخرج منه شيء ورقه ذلك مفتي ينافي السمدية صاحب حواله وایا وهو مما احتج به أنه جسم مصمت یا وقد لا احتج څنګه مجهول دی خلق دا وایي چې دا جسم مثبت دی یا څنګه مما احتج په دې دلیل ولا شی ولا چې خلک یې دا چا ویلي نو چا به ویلي یا کړه خدای تاسو خو لګرست ما پرې دي چې هغه بیا عبارت کې تاسو ته سوي ټول د ابن تیمیه تاسو وګورئ وأجاب وقد ذكره المؤسس في حجج منازيه وأجاب عن خصوصية الكلام على ذلك إن شاء الله وقد ذكره زما خبر وقد ذكره المؤسس راضي ته وایي زما د دې نه شروع د شیخ صاحب وقد قال أبو القاسم الطبراني لما روى عبارات السمد قال وهذه صفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها يعني هو مصمت الذي لا جوف له الله تعالى تقدر صمت خو الذي لا جوف له ما نشته کنه الله تعالى داسې جسم راغلی چې بلک جسم ولا نفس بك وهو الذي لا ياكل الطعام وهو الباقي بعد يا زما ګوره جی بس دا یو ټکی ګوره شیخ الاسلام وی په دې دلیل نیوي شوی دی چې الله جسم مثبت دی صمد دا تفسیر چې څوک کوي بیا وروسته وی دا تاسو وقت قال ابو القاسم لما روي عبارات لما روى عبارات الصمد قال وهذه صفات كلها استاصق يعني چې راځي په دې باندې دا دلیل نشي چې الله جسم مثبت دی ګوره دا دکنه وقد ذكره المؤسس في حجج منازعيه واجاب عنه راضي خو په دې باندې رد کوي دې راو لګي دوی چې الله جسم مثبت دی او بیا په دې عبارت نقل نه کوي او نقل کوي شیخ الاسلام رد پکې وایي چې چا په دې جسم مثبت رد کړی لا لا عبارات جسم کو صراحت موجود راغلي دي زمونږ په مثبت کې جګړه نه ده زمونږ په جسم کې جګړه ده چې جسم موضوع دویم با شروع کوو دا سوی مثبت نه جسم مثبت نه دا چې کوم منازعين دي امام رازي دي هغه په استدلال کې امام رازي ته جوابونه کوي جسم مثبت الګا ماتوریدي سے مفتی سے وزګار نه د سم کتاب ګوره نه شیخ صاحب امام رازي سے خو دې شي نه پکې نو هغه ستاره لپاره د سندا چا چې د صمد دغه تفسیر کړ نو هغه استدلال کړ چې الله جسم مثبت دی دا امام رازي ذکر کړ د ادله د منازعين کو جواب یې کړ دا مقصد دی ځان یو معلومات کومه کنه دا ځان لګي